قدرمنو دوستانو مسلمانانو وروڼو یوه مسله در سره شریکوم، هغه دا چې د زنانو حقوق، لکه څرنګه چې مړونه خاوندان دا پر زنانو باندې حقوق لري، همدارنګه زنانې هم پر خپل خاوندانو باندې حقوق لري. د هغو دپاره هم الله تبارک وتعالی خپل حقوق مقرر کړي دي چې دغه حقوق دي دا پر خاوند باندې د زنانې شته، چې هغه کتابو د فقهي کتابو راخیستي دي. هغه نفقه ده، سکنا ده، او د هغې د جامو د کپړو د دې انتظام کول دا پر میړه باندې لازم دی چې دا به ورته برابروي د خپل وس مطابق. نو محترمو دوستانو، په نکاح کې چې ده هغه تر ټولو نه تر نرانو ښځو بیبیانو چې دی هغه ډېر قرباني ورکړې وي، خپل مور پلار یې پرې ایښی وي، خپل رشته داران یې پرې ایښي وي، کلی یې پرې ایښی وي، هر څه یې پرې ایښي، خو صرف او صرف دا خپل د خاوند و طرف ته متوجه وي، د ده څخه خپل عزت او مقام غواړي، نور هېڅ نه غواړي. نو محترمو دوستانو، یو مختصر کلیپ د مولانا صاحب هغه هم در سره شریکوم، هغه هم واورئ، بیا به وروسته پر دې باندې یو څه بحث کوو. نکاح کی قربانی چې ده هغه بیبي ورکړي، خپل کور کلی خاندان یې پرېښودی او د خاوند نه یوه مطالبه نن دا ټولې بیبیانې کوي. مطالبه دا ده چې خاوند ته وایي ما سره په خوږه خوله خبرې کوه، زه کور کې په چار دیوالۍ دننه ناست یم، پلار مور قبیله خاندان کلی مې پرېښودی او ته را سره په خوږه خوله خبرې نه کوې، زما څه ځای شو؟ ما سره صرف په خواږه خوله خبرې کوه، ما ته سم اواز کوه، بس زه ستا نه خپل مقام غواړم، مقام درنه غواړم، ما ته په سمه خوله باندې اواز کوه. نو محترمو دوستانو، تاسو د مولانا صاحب بیان هم واورېدی چې کله هم ښځې یا د بیبي د زنانې دومره قرباني په نکاح کې ورکړې وي، نو بیا د خاوندانو ته هم پکار ده چې دوی هم خیال وساتي، خپل بیبیانو ښه رویې ورسره وکړي. الله تبارک وتعالی په قرآن کې هم فرمایي وعاشروهن بالمعروف، په صحیح طریقه په اخلاق سره په ښه انداز سره باید رویه ورسره وشي، ګزاره ورسره وشي، خیال یې وساتل شي. او بله خبره دا ده چې اصل د زنانې د حضرت آدم علیه السلام د چپه پښتۍ نه پیدا کړی ده، چې زموږ ستاسو انا حوا رضی الله تعالی عنها، نو د ښځې اصل چې دی هغه د کږې پښتۍ دی. یعنې که څوک وغواړي چې ښځه برابره کړي، بلکل د برابرېدو کوشش یې وکړي، نو هغه به دا برابر نه کړي، بلکې په ملا به ماته شي. که پښتۍ چې ده هغه نه سیده کېږي، که تاسې وغواړئ چې سیده یې کړئ نو هغه به ماته شي، خو سیده به نه شي. نو داسې رویه باید ورسره وشي چې هغه بد اخلاقي وي، نه په هغه کې وهل ټکول وي، صرف یو دومره یي چې بس زیات هغه خپل سر ته پرې نه ښول شي، ځکه ښځې چې دي دا بیا ناقص العقل دي، چې د دې په سر باندې د میړه سایه وي، نو دوی به انشاءالله بیا په صحیح طریقه باندې روانې وي، په صحیح لار به روانې وي. نو ډېر خپل مخ ته یې پرېښول هم نه دي پکار، او ډېر زیات تشدد هم نه دي کول پکار. درمیانه روي، انصاف او د عدل څخه کار اخیستل پکار دي. که د چا دوې ښځې وي باید د هغو په مابینځ کې هم عدل وکړي، دواړو یو رقم خیال وساتي، که درې وي که څلور وي. نو دوی چې دي د زنانو په نکاح قرباني ډېر زیاته ورکړي، باید چې خاوندانو ته هم پکار ده چې په صحیح طریقه ورسره رویې وکړي او زندګي وکړي، تر څو دا مشکلات په زندګي کې پیدا نه شي.